تفسیر مظهری دلته واقعا نقل کړی ده چې په بني اسرائیلو کې یو رجل صالح و، نیک سړی و. نو کله چې دی مړ کېده نو یو ښه غوا یې ساتلې وه، دا یې ځنګل ته بوتلله. بس هلته یې د الله په نوم باندې خوشې کړله چې بس الله د تا سره مې دا امانت کړی ده، وروسته مې وړه خلخانه ده که زه مړ شمه نو هغه به څه فایده ترې واخلي. نو کله چې دی مړ شه هغه غوا یې په ځنګل کې پرېښودله. نو د ده یو صالح زوی و، نو د ده کار دا و چې د شپې یوه حصه به یې خوب کاوه، بیا یوه حصه به یې د الله عبادت کاوه، او یوه حصه به فقط د مور سر ته ناست و. بس مور ته به ناست و چې چېرته میاسی په کېنني، چېرته مچ په کېنني، اترې وسړه د مور خدمت به یې کاوه. او د ورځې به یې بیا عمل دا و چې غره ته به لاړ، یو ویځه لرګي به یې راوړل، بازار کې به یې خرڅ کړل، پیسې به یې 3 حصې کړلې، یوه حصه به یې خپله وخوړلې، یوه حصه به یې د الله په لار کې صدقه کړلې، یوه حصه به یې راوړې مور ته به یې ورکړې. نو ډېر وخته پورې دغه معمول و. بله ورځ مور ورته ویلې چې ته هغه پلاني باغ ته لاړ شه یا پلاني ځنګل ته لاړ شه، هلته د تا پلار یوه سندر خوښه کړې وه، نو په نوم د رب دی موسی علیه السلام او یا د اسحاق علیه السلام، نو غاږ ورته وکړه نو کېدای شي درته راشي، نو هغې نه به فایده حاصله کړي. او هغه بیا په 3 روپۍ خرڅه کړه، خو د ما مشوره به یې د سره چې سید لاړ چې غاږ یې وکړي، غوا راغله مخې ته یې ودرېدله، بس د اورمېږه کې ونیوله روانه یې کړله. نو هغه غوا الله تعالی په خبرو راوستله. هغې غوا ورته ویلې چې په ما باندې سپور شه، نو یې تکلیف نه به خلاص شي چې په پښو باندې ځې، ما باندې سپور شه زه به دې وړم. ده ورته ویلې چې ما ته مور داسې نه دي ویلي چې په سپور شه، ما ته مور دومره ویلي دي چې راغله. نو چې د مور بیا امري رانه ونه شي سپارېږم نه. وروسته غوا ورته ویلې چې قسم ده که په ما باندې د سپرېدو کوشش کړی وای ټول عمر به دې بیا زه ممکن کړی. اوس ځه که ته دا وغواړې چې دغه غر دې تا سره روان شي، غر له خپله ځایه ونړېږي، د سره وبه نړېږي، ځکه ته د مور او پلار تابع یې، د مور پلار تابعداري کوي. نو غوا یې راوستله مېلې ته. نو کسان ورته راغله، حقیقت کې فرشتې وي، د انسانانو په شکل کې راغلې. غوا دې په څو بیانوي چې په 3 درهمه، خو یو شرط به یي چې که د مور مې خوښه وه. هغو ورته ویلې چې 3 پرېږده، 6 روپۍ به در په خو دا د مور خبره پکې پرېږده. چې نه داسې نه کېږي. کور ته راغی، څه چل و چې غوا خو داسې سړي راغله په شپه کې غوښتله، خو ما ورته ویلې چې د مور رضا به مې ضروري وي. هغه دوی نه منله، لاړ. چې ښه لاړ ساده ورته نو په 6 درهمه خرڅوه. بیا کسان ورته راغلل چې غوا په څو په 6 درهمه، چې 6 بجې په 12 درهمه، خو د مور رضا پرېږده. چې نه بیا یې بېګا ته راوستله غوا چې خرڅه نه شولی، چې نه 12 درهمې راکول، خو دا یې راته ویلي چې دا د مور رضا خبره پرېږده، تا راته ویلي و چې د ما رضا به وي. نو مور یې نیکه ښځه وه، هغې ورته ویلي چې دا ملایکې دي، دا انسانان نه دي. اده ورته دا پوښتنه ترې وکړه چې دا غوا خرڅه کړو که خرڅه یې نه کړو. نو بل ورته چې غوا وایستله، کسان بیا راغلل. نو ده ورته ویلې چې اوس دا راته ووایه چې دا غوا موږ خرڅه کړو، دې کې خیر ده که خرڅه یې نه کړو. هغو ورته ویلې چې غوا خرڅه نه کړې، دا وساته. په بني اسرائیلو کې به یو قتل کېږي، او بني اسرائیل به د هغې قاتل معلومول غواړي. د هغې د معلومولو دپاره به الله تعالی د ذبحې د خاص بقرې حکم کوي چې هغه دغه غوا ده، دا به بل چې کې پیدا کېږي نه. نو کله چې د تاسې نه غواړي بیا ورته ووایه چې د دې پستوکی دې له پیسو نه یې راته ډک کړی، په کمه باندې نه خرڅو. نو دا هغه غوا وه، بس دوی وساتله چې کله قتل وسه نو بني اسرائیلو بیا په دومره قیمت باندې ترې واخیستله. نو دې نه معلومه شوه چې د مور او پلار تابعداري دا د دنیا خیر هم ده، د آخرت خیر هم ده، د مال او د دولت د برکت ذریعه هم ده. د 100 روپیو غوا په دومره قیمت ورته خرڅه شوله چې پستوکی یې ټول د دنانیرو نه ورته ډک کړ.
او د مور او پلار تابعداري باندې الله تعالی د سړي ته حیوانات مسخر کوي زوروره به واړه ورکې ته مسخره سول او میږنه یې رانیولې ولا یې وستله